أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 144. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د یهودیانو د علماو بدی بیانوي، ځکه چې اکثر خلق دی په تشویش کې اچولي وو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت او د مبارک اخلاق و عادات و علائم و قرائن په اړه په تورات کې معلومات وو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغلی، نو د یهودو علماو دوه کار وکړل. یو کار ادعا وکړي چې د په اړه چې په تورات او په انجیل کې کومې علامې وې هغه یې ټولې پټې کړلې. دوهم کار ادعا وکړي چې د ځانه نوي نوي شیان زیات کړل او هغه یې په پیغمبر علیه السلام پورې وتړل چې آخر زمان پیغمبر کې به فلان و فلان علامه وي، هغه یې د ځانه جوړ کړي وه. هغه علامې کم چې قرآن وي، کم چې تورات کې الله فرمایلی وي، هغه یې پټ. د دې کار په کولو سره نه تنها چې یوازې یهودیان هغه بې علمه خلک ټول تر شا سول، دا به یې ویل چې دا زموږ علما دي، دا زموږ مقتدایان دي، موږ په ټولو مسایلو کې د دې څه پوښتنه کوو، نو دوی چې موږ ته کم جواب راکړي نو د هغه جواب صحیح دی. خو دې خلکو ډېره بده سودا وکړه، د ځانونو سره یې ډېر ستر ظلم وکړي، ځکه دوی د یو څو ورځو نفساني خواهش یا د څو ورځو د ژوند د ښکلا او سمون لپاره د ځان دپاره ابدي ژوند خراب. هلته چې دغه آیاتونه نازلېدل د دوی عمر به نو څو پاتو، نو ځینې د پاخه عمر خلک و، ځینې سپین ږیري وه، د چا به عمر 10 کاله پاتو، د چا به 20، د چا به 30. هغه خو ډېر ژر تېر شو. ګورئ 1400 کاله چلا بلابود تېر شوه. دا 1400 کال هم داسې تېر شوه لکه یو آن. په دې 1400 کاله کې په دې هر کال کې په سلګونو زره واره دا قرآن عظیم شان د دنیا په هر کنج کې ترجمه کېدی او پر دې به یې لعنت. اوس نو تاسو حساب ورسره وکړئ چې یوازې په دنیا کې د دې یهودو علماو څومره بدي بیان شوې ده په دې 1400 کال کې. دا څومره ډېره ده. دوی غوښته چې د پیغمبر علیه السلام صفت پټ کړي، دوی غوښته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم علامې پټې کړي. هغه دا 1400 کاله کېږي، په هر کال کې څومره واره د پیغمبر علیه السلام شووالی او د دې بدي بیانېږي. څوک چې د الله سره مقابله کوي دومره غټ تاوان به په دنیا کې وي، او دا چې په آخرت کې الله عز وجل کومې سزا یې ورکوي، د دې یادونه هم الله جل جلاله کوي او فرمایي ان الذین یکتمون، یقینا هغه کسان چې پټوي ما انزل الله، هغه احکام چې الله نازل کړي دي من الکتاب د کتاب څخه. رب عز وجل چې کم کتاب نازل کړی دی دا من بیان د ما انزل الله، چې هغه د هغه څخه مقصود تورات دی او په تورات کې احکام دي چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام صفات پکښې بیان کړي دي، دی هغه پټوي. او ویشترون، او دی بدلی به په دې کتاب سره ثمنا قلیلا، ډېرې لږ پیسې دی اخلي او هغه حق هغه پټوي. دا ځکه چې دی واکمني درلودله، څه چوکیان یې درلودې. که چیرې دی د پیغمبر علیه السلام د حقانیت او د رسالت د رښتینولي اعلان کړی وای، هغه چوکۍ یې تللې. او دوهم کار ادا کاوه
چې چا به پیسې ورکړله د هغه په ګټه به یې فیصله کوله. په رشوتو باندې الهي احکام بدلول او د پیسو او د خپل نفس د دفاع دپاره په تورات کې لاسوهنه کول، د الله د پیغمبر حقانیت یې پټاوي. الله عز وجل فرمایي ویشترون به ثمنا قلیلا، او دی بدلی، یعنی څه معنا؟ یأخذونه بدله، دی د دې کتاب بدل اخلي، یو لږ پیسې په لاس ورځي وایي هغه مو د لاسه ونوځي. نو د دې خلکو سزا څه ده؟ اولئک دغه کسان چې دي ما یأکلون دی نخوري فی بطونهم په نسونو خپلو کې الا النار مګر نه اور خوري. دا کسان په حقیقت کې اور خوري. اور څنګه خوري؟ اور خو سړی نسي خوړلی. د دې مطلب دا نه دی چې دې سکروټې را اخلي په خوله یې چښي. د دې مطلب دا دی چې دوی داسې شیان خوري چې اخر د دې شیانو خوراک د دوی په نس کې اور ګرځېږي. لکه یو سړی چې عسل خوري، لکه یو سړی چې زهر خوري. زهر خواږه دي، اوس دی خبر نه دی چې دا زهر دی. پر خوراک چا زهر ور اچولی دي یا په چشا کې ور اچولی دي، دی دا زهر خوري نو په خوله کې خو خواږه دي، تر ستوني خو په ښه خوند باندې تېرېږي. کله چې معدې ته ورسېدل په معده کې هلته سور اور وګرځېږي. سور اور نو هغسې سور اور وګرځېږي چې دا انسان بیخي هلاک. دلته دا چې دی پیسې اخلي، دا چې دی په رشوتو باندې احکام بدلوي، دا چې دی د یو کوچني چوکۍ و د لږو پیسو دپاره د پیغمبر علیه السلام د رسالت حقانیت پټوي، دا په حقیقت کې زهر خوري. اوس خو خواږه دي، یو 5 پیسې دي، یو څه عزت دی، یو لږ اسباب و مادیات دي، خوند په خوله کې کوي، مګر دی و خپل باطن او خپل نس ته داسې اور ور اچوي چې د دنیا تر زهرو خوړلو 1000 واره زیات اور دی. هغه زهر خو به دې فقط مړي، د دنیا سره به دې تعلق قطعي. دا دې په آخرت کې وژني، په آخرت کې هلاکي. په آخرت کې هلاکت داسې دی چې په آخرت کې مرګ نعمت دی. په دنیا کې خو خلک ډېر د مرګه بیریږي، وایي مړ نه سم، ژوند تر هر څه ورباندې ګران دی. په آخرت کې چې دا دوزخیان دوزخ ته ولوېږي، تاسې ډېرې زارۍ به کوي، وایي کاشکې مرګ راشي. مرګ به نه ورته راځي، مرګ به د دې هر څه غوښتنې چې وي مرګ به نه وي. الله جل جلاله فرمایي په دې ځای چې دی په حقیقت کې اور خوري، خو دا اور داسې هلاکوونکی دی چې د دنیا تر هلاکتونو ډېر سخت بتر دی. ځکه الله فرمایي اولئک دغه کسان چې دي ما یأکلون دی نخوري فی بطونهم په نسو خپلو کې الا النار مګر نه اور. بله خبره به دای چې د قیامت په ورځ باندې به ځینې بد عمله خلک دا د جهنم څخه خلاص. ځکه د قیامت په ورځ باندې چې خلک دوزخ ته لویږي، 2 ډوله خلک لویږي. یو ډول خلک دوزخ ته هغه خلک لویږي چې په حقیقت کې ایمان د دنیا وړی وي، په دنیا کې لږ یا ډېر ګناهونه کړي دي، د هغه ګناهونو په وجه باندې خیرن دي، د هغه ګناهونو په وجه باندې چټل وي، نو دوی به و جهنم ته ور وغورځول. کله چې جهنم ته ور وغورځول سول، دا جهنم به د دوی هغه خیرې وسوځي لکه اوسپنه چې اور ته ور واچوي او اور یې سره کړي، هغه زنګونه منګونه ځینې لرې کړي، پاکه سوتره اوسپنه راوباسي. دغه خلک چې ایمان یې تېر کړی دي په دوزخ کې به هم د دوی پر ګناهونو، د دوی پر بدو اعمالو باندې اور بل سي، د دوی ګناهونه به پاکي، پاک سوتره خلک به راوځي. که څه هم عذاب خو به یې سخت وي، ډېر عذاب وي. یوه ورځ د آخرت 1000 کاله ده، او احادیثو کې راځي چې د یوه لمانځه په قصدا پرېښولو سره یوه حقبه په جهنم کې ده، حقبه 70 کاله ده، بل روایت کې راځي 80 کاله ده. ډېر خو به یې عذاب، اما خدا شی به وي چې دغه اور به د ده ګناهونه سوځي، دی به پاکوي. بل ډول دوزخیان بیا هغسې دي چې کله دا جهنم ته ور وغورځول سول، یو بد بوی یې راپورته سي، د دې ذات بد اعمال ټوله سره ګډ وډ سي، هغه لکه خوشایي ته چې اور ور واچوي بد بوی پورته کړي، بدبوی یې شي ته مردارۍ ته چې اور ور واچوي بد بوی پورته کړي. ذات و حقیقت و اعمال یې ټوله سوځي. او یو شی چې پاک وي فقط په چټلۍ لړل سوی، اور ته یې واچوي هغه شی پاتې، هغه چټلي یې ایسته سي. او یو شی چې سراسر نجاست وي، پلیتي وي، هغه ټوله سوځي او بد بوی هم پورته کوي. نو دا خو سوځل نه دي لکه د دنیا مرداري چې ویې سوځي ایره سي
هغه به سوځي بیرته به جوړیږي، سوځي به بیرته به جوړیږي، د هغه انجام به ابدالابدای. نو دغه کسان چې په اور باندې الله پاکي، د دغه اور تر پاکېدو مخکې نورې د پاکۍ لارې هم شته. هغه د پاکۍ لارې دا دي چې کم کسان چې ګناهګاران وي، البته ایمان یې تیر کړی وي، د داسې کسانو شفاعت ماشومان اولادونه کوي. روایتو کې راځي ماشوم چې مړ د مور پلار شفاعت کوي، د هغه کسانو شفاعت کوي چې پر ده یې د جنازې لمونځ ادا کړی. او یو روایت کې راځي چې یو څوک چې حافظ وي بعمله، دغه حافظان زموږ د نه ښیي چې فقط حفظ وکړي، نور نه د قرآن په ترجمه خبر وي او نه علم ورسره کړي، هغه اکثره بد اخلاقه بد عمله هم سي. حافظ چې ورسره طالب سي او کتابونه ووایي، نو بیا د دې ډېره لوړه مرتبه ده. د لسو نفرو شفاعت وکړي. او همدا ډول شهید چې په یو کورنۍ کې وسي، د 80 نفرو شفاعت وکړي. او عالم به عمله به د 100 نفرو شفاعت کوي. یو روایت کې راځي د 400 نفرو شفاعت کوي. بل روایت کې راځي چې یا د 400 کورنیو شفاعت کوي. بل روایت کې راځي وای عالم به چې با عمل وي، شفاعت به د خلکو وکړي بغیر حساب، چې څونه شاګردان او متعلقین وي، دغو ټولو شفاعت به. پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت، صحابه یې کوي. دغه ګناهګار چې ایمان یې تیر کړی دی، د ګناهونو په وجه باندې چټل دی، دا ممکن د الله د پیغمبر په شفاعت کې تزکیه وسي و اور ته پاته نسي چې په اور یې پاکي وسي. دغسې په دې شفاعت به یې الله سپېڅلي کړي، خلاص به سي د جهنم. ځینې به د صحابو په شفاعت باندې پاک سي، ځینې به د علماو په شفاعت پاک سي، ځینې به د شهداو حفاظو یا ماشوم اولادونو په شفاعت پاک سي. کله چې د الله پیغمبر شفاعت وکړي، صحابو شفاعت وکړي، علماو وکړي، حفاظو وکړي، شهداو وکړي، ماشومانو وکړي، بیا به الله جل جلاله خطاب وکړي، ای پیغمبر دا خو ته او ستا امتیان دي، دومره زما د مخلوق سره محبت دي او دومره شفقت دي، دومره ډیر خلک یې زما د عذابه د خلاصون غوښتنه وکړل، نو زما رحمت خو در تاسو ډیر زیات دی. نو بیا به وایي الله جل جلاله یوه ډیره غټه مجموعه، ډیره غټه مجموعه، دا په خپل قدرت او په خپل رحم د جهنم د اوره خلاص. هغه به دغونه ډلې چې د الله د پیغمبر او د صحابو، د تابعینو، د علماو، شهداو تر شفاعت به ډېره وي، ځکه د الله عز وجل رحم طبعا تر انسانانو زیات دی، یقیني سلهاو واره زیات. نو په مسلمانانو کې چې چا ایمان تیر کړي، یو بیخي کم بخته به نو پاتېږي چې تر دا ګردو بندرونو دې هم تېر سي، هغه نو ډېر بدبخت دی. هغه به نو داسې یو څوک وي چې بیخي بېدین نه یې کړی، که نه نو نه پر یو بندر نه لا یو بندر باندې یو څوک پیدا کېږي چې تر لاس یې ونیسي شفاعت یې. خو بیا هم که در تېر ټولو بندرونو تېر سو، بیا یې نو تزکیه هم کېږي په څه شي؟ په اور. دا کسان چې دا حق یې پټ کړی دي، الله جل جلاله د دې کسانو بدي بیانوي، وایي خبردار دا داسې بد عمله خلک دي، د دې سره به الله جل جلاله د رحم او د شفقت خبرې ونه کړي، ولا یزکیهم، او نه به د دوی تزکیه وکړي، نه به یې تزکیه د الله د پیغمبر په شفاعت کېږي، نه به یې د صحابو په شفاعت کېږي، نه به یې د تابعینو، علماو، محدثینو، شهداو، حفاظو په دې تزکیه کېږي، نه به یې په اور تزکیه کېږي، بلکې ابد او ابد به په اور کې. د دې مطلب دا دی ولا یکلمهم، الله به ورسره خبرې نه کوي. قسم اسې خو به د بعضې کافرانو سره خبرې وکړي چې ولې مو دا کار کاوه، مګر هغه خبرې د ترحم، خبرې د خلاصون، خبرې د شفقت، دا به نه ورسره وکړي. او ولا یکلمهم الله، الله عز وجل به د دوی سره خبرې ونه کړي یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې، ولا یزکیهم، او نه به د دوی تزکیه وکړي، ولهم د دوی دپاره عذاب دی علیم، زیات دردناک. علیم دا مبالغه صيغه ده، د مبالغه صيغه دا په معنا د فاعل جوړیږي او یا په معنا د مفعول جوړیږي، دواړي معناوې دلته جوړیږي. عذاب مؤلم، دومره شدید عذاب دی چې د ډېره شدت د خپله ځانه په عذاب دی، عذاب مؤلم یا عذاب مؤلم، نهایت زیات درد ورکوونکي خلکو ته تکلیف ورکوونکي، دا به د حال وي. الله جل جلاله فرمایي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اولئک دغه کسان چې دي، الذین هغه کسان دي، اشتروا چې دوی بدل کړي الضلالة
گمرهی بالهدا په مقابل د هدایت. هدایت یې ورکړي، ضلالت یې واخیستی. والعذاب او عذاب یې بدل کی بالمغفرتی، د مغفرت په بدله کې مغفرت یې ورکړي، عذاب یې واخیستی. کدی دا لاره نه وای اختیار کړې نو هغه د دې سابق کفر الله عز وجل بخشش کاوه. د دې هغه سابق کفر چې دی کړی و د هغو په بدله کې الله ورته مغفرت کاوه، خو دې هغه مغفرت وغورځاوه، عذاب یې انتخاب کړي. الله جل جلاله د تعجب په شکل ورته فرمایي فما اصبرهم علی النار، پس نو دی چی صبر کړي دي پر اور باندې، یعنی کم همت دی، کم عقل دی، کم تفکر دی چې دی ته صبر ورکړي دي چې تاسو اور برداشت کی، د عذاب برداشت. دا امکان لري چې د الله پر دې ستر عذاب دې سړی صبر وکړي؟ یوازې جهالت، نرخو نو بل شی نشته. ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلک دغه بیان چې موږ درته ذکر کړي چې دی به اور خوري، دا په حقیقت کې نسونو ته دوی اور اچوي او پر حق تللی نه دي. ذلک دغه د دې بدبختی او د دې دا بد عمل دا بي په سبب د دې دی چې ان الله یقینا الله پاک نزل الكتاب قرآن یې نازل کړی دی بالحق پر اشتیا سره. او ان الذین او یقینا هغه کسان اختلفوا فی الكتاب چې دی اختلاف په کتاب کې کوي، یعنی دا چې تورات یوه برخه مني یوه برخه نه مني، یوه برخه پټوي یوه برخه د ځانه څخه ور اچي، نو دا کسان چې دي لفی شقاق په مخالفت کې دي بعید چې ډېر لرې دي د حق څخه لرې دي. دا چې الله جل جلاله دې ته څه سزا ورکړي او په کومو عذابونو کې یې غورځوي، دا به بیا وروسته ثابت شي. اوس فقط د دې خبرول دي او نورو خلکو ته دا فکر ورکول دي چې تاسې د دې بدبختو خلکو د ژوندانه څخه عبرت حاصل کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.